اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، په ننني درس کې به تاسې د نسبتي اعدادو تعویضي خاصیت وپېژنئ. په یاد ولرئ چې ضرب په جمع باندې تعویضي خاصیت صدق کوي، اما تقسیم پر جمع باندې تعویضي خاصیت صدق نه کوي. د تعویضي خاصیت مفهوم د ضرب پر جمع باندې دا دی چې د قوس داخل اعداد په خپل منځ کې د جمع اړیکه لرونکي وي او د قوس څخه بهر عدد د دوی دواړو سره د ضرب اړیکه لرونکي وي. تعویضی خاصیت تقسیم پر جمع باندې مفهوم دا دی چې د قوس دننه عدد د جمع اړیکه لرونکي وي او بهر عدد د دوی دواړو سره د تقسیم اړیکه لرونکي وي. د تعویضی خاصیت صدق کولو مفهوم د ضرب پر جمع باندې دا دی چې که چیرې اول عدد جمع شي یا اول دغه عدد د دوی سره ضرب شي بیا جمع شي، نو په حاصل کې کوم فرق نه راځي. د تعویضي خاصیت صدق نه کولو مفهوم دا دی د تقسیم پر جمع باندې چې که اول عددونه جمع شي د عددونو د جمع په حاصل باندې وروسته دغه عدد تقسیم شي، د هغې حاصل سره د دې حاصل چې اول دغه عدد په دغه دوه عددونو باندې تقسیم شي د تقسیم حاصل جمع شي مساوي نه شي. دغه دوه خبرې تاسو ته په مثالونو کې ښایم. که چیرې دلته اول د ضرب عملیه سرته رسوو، لیکو 2 ضرب 1 2 3 ضرب 2 شپږ، جمع علامه په خپله 2 ضرب 3 شپږ 3 ضرب 5 15. یعنې اول د ضرب عملیه اجرا شوه، اوس د جمع عملیه سرته رسوو. د 15 او شپږو لپاره تر ټولو کوچنی مشترک مضرب څو دی؟ 10. 10 که په شپږو وویشل شي 15 15 په 2 کې 10 جمع. 10 که په 15 وویشل شي 2 2 په شپږو کې 12 10 12 کېږي 22 10 په خپله. اوس که د جمع عملیه اول اجرا کړو وروسته ضرب، لیکو 1 پر 2 جمع 3 پر 15. د 2 او 5 لپاره کوچنی مشترک مضرب څو دی؟ څو؟ 10. 10 که په 2 وویشل شي 15 15 په 1 کې 15 جمع. 10 که په 15 وویشل شي 2 2 په 3 کې شپږ. 15 او شپږ څو کېږي؟ 11 10 په خپله. دغه حاصل به اوس د دغه عدد سره ضرب کوو. 2 پر 3 ضرب 11 پر 10. 2 ضرب 11 22 3 ضرب 10 10. معلومه شوه چې یو ډول ځواب په لاس راغی او دا په دې دلالت کوي چې ضرب په جمع باندې تعویضي خاصیت صدق کوونکی دی. اوس دې ته راځم چې تقسیم په جمع باندې تعویضي خاصیت صدق نه کوي. که اول غواړو تقسیم عملیه اجرا کړو، لیکمه 2 پر 3 تقسیم 1 پر 2 جمع 2 پر 3 تقسیم 3 پر 15. لومړنی نسبتي عدد په خپل حالت، دوهم سرچپه تقسیم په ضرب بدل. جمع علامه په خپله 2 پر 3 په خپل حالت تقسیم په ضرب بدل، دوهم نسبتي عدد سرچپه 15 پر 3. 2 په 2 کې 4 3 په 1 کې 3 جمع علامه په خپله 2 په 15 کې 10 3 په 3 کې 9. اوس دا خپل منځ کې جمع کوو، یعنې اول تقسیم عملیه اجرا شوه، اوس د جمع د 3 او 9 لپاره تر ټولو کوچنی مشترک مضرب څو دی؟ 9. نه که په 3 وویشل شي 3 3 په 4 کې 12 جمع. نه که په 9 وویشل شي 1 1 په 10 کې 10 12 10 22 9 په خپله. که اوس د جمع عملیه اول کړو بیا ورپسې تقسیم کړو، د دې لپاره چې دا جمع کوو دلته ځواب حاسم شته، دا مو جمع کړي وو 11 پر 10 د دغې ځواب دی 11 پر 10. په دغه باندې به دغه عدد وویشو، یعنې دا مفهوم ورکوي چې موږ اول د جمع عملیه اجرا کړه، اوس د تقسیم عملیه اجرا کوو. 2 پر 3 تقسیم 11 پر 10
لومړنی نسبتي عدد په خپل حالت تقسیم په ضرب بدل، دوهم سرچپه 10 پر 11، 2 په 10 کې 60، 3 په 11 کې 33. اوس تاسو ته معلومیږي چې په دواړو حالتونو کې یو ډول ځواب په لاس رانغی، نو ځکه وایو چې تقسیم پر جمع باندې تعویضي حیثیت صدق نه کوي. تعویضي حیثیت تقسیم پر جمع باندې صدق نه کوي. ګران زده کوونکو، درس مو په همدا ځای بسئ. بیا چې له یوه نوي درس سره حاضرېږم، بیا لا په امان.